برگشتیم به ادامه برنامه و در این بخش هم مهماندار هستیم و یک مهمان خیلی خوب ما در این بخش است و یک بخش پایان برنامه خود ما با کدام مهمان خیلی محترم خود آغاز میکنیم. محبوب معرفی میگیره. د خبرونې په دې برخه کې راسره ښاغلی مقتصد ستړی میلمه ده او دی نو شاعر ده. نوې ټولګه هم په چاپ رسېدلې ده چې هغه به هم وګورو سره او نورې خبرې قصې به هم له ده سره وکړو که څه هم وخت ډېر کم ده د شاعرانو سره د قصې لپاره. ستړی دی د پروډیوسر صاحب خبره ستړی مشي. بخیر راغلی او سهار مو بخیر. راغلاست تاسو ته په ښه ورځ هیله ده چې ورځ مو په خیر پیل کړې وي. مننه. ډېره مننه. تاسو څنګه پیل کړل؟ تر دې دمه خو بیخي ښه ده. مخکې به ګورو چې څنګه کېږي. خدای دې وکړي چې په خیر خدای دې وکړي چې ټوله ورځ مو ټول ژوند مو ښه. بله صبحتان بخیر. سلامای مرحم پذیرا باشین. تشکر. خوش آمدید. ښاغلی ستړی رابسو داسې تاسو نوې ټولګه هم چاپ ته رسېدلې. څومره وخت کېږي چې شعر لیکئ؟ څومره کار مو کړی ده په مفصله توګه خپله راته خپل کار په هکله؟ تر اوسه پورې تقریبا 2014 کلونه 2014 میلادي کال زما د شاعرۍ لومړنۍ کلونه وو او تر هغه وروسته په 2018 میلادي کال کې مې د ګناهګار په نوم یو بل کتاب هم چاپ وی او اوس د خدای یو بل لورینه دا ده چې ګناهګاري چغې دا هم چاپ ته رسېدلي او ستاسو پورې هم رسېدلي دي. بسیار ګناهګارو چغو کې ورې حتما دغه څوک چې خپله یو څه جوړ کړي زحمت ورباندې وباسي بیا هغه ورباندې ډېر زیات ګران وي. زه مطمئن یم چې ټول کلمونه به در باندې ډېر زیات ګران وي. هغه یو څه ډېر د هغه لفظونه دی لیکلی یم ده او زه کله یې اورې کله یې چې لولې نو ډېر خوند درکوي. هماغه به موږ او لیدونکو سره هم شریک همدغه کتاب چې ستاسو زما په لاس کې دی دا د وطن نومورکي عسکر ته ډالۍ ده او په دې کې خو ډېر شعرونه دي نه پېژنم زه به کوم یم ما ته خو ټول ګران دي. بلکل ټول ویلي چې ټول به درته ګران وي خو یو هغسې ډېر ګران ده. یاد دې له ما قرارېدلی شي دا نه مني څوک. یاد دې له ما قرارېدلی شي دا نه مني څوک. غم په نشي غلطېدلی شي دا نه مني څوک. دا امکان نه لري چې زه به د هغه هیر یم او زما به هم دی هیرېدلی شي دا نه مني څوک. په تصور کې هر سړی د ستورو منځ کې ناڅي. په تصور کې هر سړی د ستورو منځ کې ناڅي. اسمان رښتیا هم لمس کېدلی شي دا نه مني څوک. په خوشحالي کې د چا اوښکې بهېدلی شي خو زړه په خندا هم ماتېدلی شي دا نه مني څوک. د یوې ګناه په ترڅ کې ټول له خیرنتوب ډارېږو. د یوې ګناه په ترڅ کې ټول له خیرنتوب ډارېږي له دې ثواب هم زیږېدلی شي دا نه مني څوک. خیلی زیبا. فضای شعر شاعری بالای شاعرای ما چی وقت میآید؟ چی گونه فضا باید باشه؟ آیا شمع روشن باشه، فضا تاریک باشه، اتاق تاریک باشه، کسی نباشه، سر صدا نباشه، یک جای تنهایی باشه تا اینکه فضای شعری بالای شاعرای ما بیاید تا اینکه یک پارچه شعر نوشته بکنن یا اینکه فضای بسیار جالب باشه یا اینکه حادثه شده باشه در اونجا یا هم اتفاق بسیار جالب افتاده باشه. منظور الهام دی. الهام تاسو کوم ځای کې د شعر اصلا داسې ده چې څوک یې الهام بولي او څوک ریاضت بولي خو زه بیا په خپله داسې یو حالت کې شعر لیکم چې له کومو شیبو متاثره سم او د شعر لپاره وخت مشخص دی. دا یو تخلیق ده که شیبه ضایع شي نو بیا هغه شعر دوباره نه لیکل کېږي او کوم وخت کې چې تا ته لکه تا چې ویل چې الهام وسو نو په همغه وخت کې باید ولیکل شي. نو دې ته داسې یو مشخص وخت سړی ټاکلی نه شي چې شعر باید څنګه که د نثر برخې ته موږ راسو په نثر کې هغه طرحه ټوله ورځ هم په ذهن کې ساتلی شو حتی یوه میاشت وروسته موږ هغه لیکلی شو خو شعر بیا داسې نه ده. بله یکی از شاعرای ما بودن که قصه کردن بر ما گفتن یکی از وکیلا بود که آمده بودن پیش ما کدام کار داشتن فکر کنم وقتی که می رفتن دستشان در دروازه افگار شده بود و خون شده بود و این خون خدا نیده بود. زمان که خون خدا دید یک بار ذوب کرد و گفته ذوب کرد و افتید باز اونجا برشون فضای شعر شاعری آمد که یک بارچه شعر نوشته بکنه و خیلی زیبا شعر نوشته کرده بودن به اینکه کسی که ناگهان خون خود دیده و ذوب بکنه خیلی جالب است. برای اون خیلی جالب است. شعر طول برخه هم دست. بله دقیقاً. خب از جمله شعرهایی که شما بیشتر دوست داریم اولین شعر که شما سروده بودین و یادتان دارین چگونه بود، چی وقت بود، چی وقت سروده بودین و کدام سال بود و اگر به یادتان باشه میشه برای ما دکلمه کنید. لومړنی شعر چې زما لیک په یاد کېږي
دا هم هغه شیبې وې چې کله موږ له خپل هیواد څخه مهاجر سو د پاکستان هیواد ته. نو په همهغه وخت کې داسې ستونزې وې چې هغه باید لیکل سوی وای، هغه باید شعر سوی وای، ځکه موږ داسې یو څوک نه لرو چې هغه سره د خپل درد شریک کړی وای په مشکلاتو کې. نو دغه وخت شعر خو نه ده راته یاد، خو دومره ضرور ویلی سم چې دغه شعر به د خامخا د وطن په درد کې و، ځکه هغه وخت هم داسې و. دا چې ما چې لومړنۍ شاعري ډېره ضایع شوه، نو دا وجه هم داسې نسته موږ سره فیلحال. بسیار خوب. فضای شیری هست و باید ما از شما یک دکلمه داشته باشین. از کتابتان میخوانین یا یکی در موبایلتان کدام شعر دارین؟ بعد شعرهای ما فضات ما نسخه که در پیشروی ماست برای فیچه برنامه است. نه خیلی شاعرایی که ما می داشته باشیم با خود طبعا فضای شیری ایجاد میشه، ولی که ما باید شعر دکلمه داشته باشیم از شاعرای ما قدر زیبا که شما دکلمه میکنید. وار بس یو بل دکلمه هم دست خواورو خو مخکې لغنه به یو پښتنه سم جواب کې د کتاب کې ډېر فوکس په څه باندې کړی دا کوم برخه ته ډېر شعر دې کتاب کې ټوله شاعري سته، یعنی دې وروستیو کلونو کې چې زما کوم هم شعر و زما خوښېدو هغه هم په دې کې انتخاب کړی. دې څخه مې ډېر ایستلي هم د شعرونه، خو هغه شعرونه چې زما خوښېدل هغه مې ټول دلته په هغه کې کړي. شعر چې تاسو وایستئ هغه به زه تاسو ته ووایم، نو له هغه څخه به تاسو ته دا معلومه شي چې دې کې کومه شاعري ده او څوک دي. وایي نڅاګرې بربنډېږې په هر ځای کې چې نڅېږې بربنډېږې، د تیاره ماښام په غېږه کې پناه یې چې سهار ته نږدې کېږې بربنډېږې. ای زما خیرن کمیسه زوړ سوې ورځ په ورځ پسې سپخېږې بربنډېږې. کندارۍ پیغلې بښنه درنه غواړم، کندارۍ پیغلې بښنه درنه غواړم، زما په شعر کې څرګندېږې بربنډېږې. د خپل خام عقل په څېر به لوڅ لغړ سې، ستړې څومره چې پټېږې بربنډېږې. خیلی زیبا، خیلی محبوب طرف مثلا پښتنم د کندهار د مقصد پښتانه زموږ همکاره ده. بلکل ډېره ښه ده. کندهار زما ډېر خوښ ده او په دې کې تقریبا اکثریت شاعري چې د هغه د کندهار خلکو ته شوي. بسیار خوب، یعنی شما خیلی دوست دارین مردم قندهار. شعرهای ما هستن که شعرهایی که نوشته میکنن در کتابچه نوشته میکنن، اگر این کتابچه از پیششون گم شده باز چی میکنن؟ کدام جای دیگه هم دارن که باید نوشته بکنن یا ای که با گفتیام چتل نویس میکنن در کتابچه؟ په کتابچه کې زه بیخي کتابچه دا زما د ورځني یادښتونو لپاره ده، خو زه چې کوم شعر لیکم هغه زیات په موبایل کې لیکم او له هغه څخه د ګوګل ډاکومنټ څخه استفاده کوم، نو هغه ورځ په ورځ اپډیټ کېږي، شیبه په شیبه نه ورکېږي. بیا همدغه یو هغه سته چې تقریبا 4 کلو شاعري راته ساتلې. ډېر ښه. مخکې پښتني یو پوښتنه وکړه چې څه وخت الهام راځي، ما غوښتل چې ورته ووایم زموږ پروډیوسر صاحب بله ډېر زبردست شعر لیکلی او پوهېږې دا یې په لاره کې لیکلی په موټر کې په لاره کې دفتر ته روان و او دا یې لیکلی و، خو ډېر زبردست ښکلی. زما یو ملګری د نبي کوثر د سیمې د شاعر ده، هغه یو وخت کې ما ته ویل چې غرمه ومل چې کوثره څنګه یې، ما خو یو شعر ولیکو ته یې د اورې، وایي ته عجیب سړی په غرمه کې شاعري کوي. نو شعر همداسې ده، نو کله په غرمه کې وي، کله په موټر کې وي او کله بیا داسې وي چې یعنی شعر خپله د شیبو څخه الهام ده. بالکل. بیاین از این بگوین که شعر در گذشته چگونه بود؟ در گذشته بیشتر شاعرای ما از کدام سبک استفاده میکردن و حالا بیشتر شعری که مورد توجه جوانای ما مورد توجه مردم ما قرار میگیره، کدام شعر از به نظر شما از نظر شاعر ما چگونه خواهد بود؟ شاعري چې کومه ده د اوس وخت معاصره شاعري، په دې کې اړتیا دې ته لیدل کېږي چې د خلکو ذهنیت جوړ سي او هغه شاعري چې مخکې په بند حالت کې وه یا د مذهب تر دایرې یا تر نورو دایرو محدوده وه، هغه باید ازاده سي. خو په اوسني وخت کې چې کوم شعر چې د مثلا زه چې کوم شعر لیکم هغه خاص بیا د ځان لپاره لیکم، یعنی زه دا په نظر کې نه نیسم چې دا شعر به څوک خوښوي نه به خوښوي، بس یوه دا چې زما خوښ سي. نور شاعران به څه فکر کوي، څه ډول به شعر لیکي، د هغوی په اړه زه څه نسم ویلی. سپاس، ممنون. ډېره زیاته مننه ستړی صاحب، سلامات اوسئ، خیر اوسئ. تاسو خبرې ډېرې خوږې دي، څومره سره قصې وکړو، څومره خبرې اترې وکړو، نو خوند کوي. خو وخت خلاص ده او داسې ما نه غوښتل تاسو سره په دومره لنډو شیبو کې دا خبرې اترې راټولې کړم، خو
وخت تابع او وخت سره سنت نو وخت ارزښت مهم ده. ډېره زیاته مننه. کور مو خوشحاله ودان، اوسئ. خوشحاله اوسئ. سلامت. لیدونکو له تاسو څخه مننه چې د نن خپرونه مو راسره وکتله. دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو وړاندې کړه. یو سرلوړی اباد آزاد او باسواده افغانستان په هیله ښه ورځ خوشحاله ورځ د الله په امان. بخیر روزتان خوب باشه.